ښه سوال د خیر ده. الحمد. ښه نو سکرین ته کتای شي. बिल्कुल बताइए. داسې پرې مو یا لو کتو ته یو شي ټیک ده. बिल्कुल. ओके. اوس دې کې راځو مو اخ شي ته څه هغه د واجدار وتلو څه هغه ډیپینډنټ کال بیک و ټیک ده. څه هغه د واجب پرومیس راوتلو نو موږ ګورو څه دیږي کې ډیپینډنټ کال بیک وي مطلب ډیپینډنټ کالز وي ډیپینډ وي نو هغه څنګه هندل کیږي دي کې صحیح ده کنه. نو زه اوس یو بل فنکشن جوړوم سیکنډ ټیک ده. promise set time out. ښه مو سره څه کومو فسټ ته مو کال کړو ټیک ده. نو هغه ته مو 10 ور سینډ کړو نو فسټ فنکشن څه دا هغه مو سره دا هغه فنکشن نه دی کې 10 رو صحیح ده. نه دې ځای نه مو یو پرومیس ریټرن کو ټیک ده. دې کې مو سیټ ټایم آوټ لګولو صحیح ده. اوس دې کې مو څه کوم سکسس ریزلټ ده هغه له سره زه دا ټریټ کوم ټیک ده. دې کې مو د څه کوم ایرر دا تاسو نه جنریټ کوم نه دې له سره مو سره دا ریزلټ راغلو صحیح ده. کال بیک ریزلټ 20 بلکې زه ورته first call back result 20 صحیح ده. ښه اوس په زه ګورم د سیکنډ څه دا که نه دا ډیپینډنټ ده د فسټ والا آوټپوټ باندې. نو د فسټ والا آوټپوټ مو ته کوم ځای میلاویږي حامده؟ Yes, sir. The first one, the output musara the second output musara second what मिलेगी? کوم ځای کې Parameter. کوم پیرامیټر کې The second वाली की. First वाला कुम answer दा का वो musara second के as input है. نه سیکنډ کې خو انپوټ وي په دې ټیم کې د فسټ والا څه کوم آوټپوټ ته اب مو سره کوم ځای کې میلاویږي څه هغه زه سیکنډ ته بیا سینډ کړ مینز دیټ زه به سیکنډ کوم ځای کال کوم Sir, the first ना کوم ځای کې دی لیکې ना first ना कुम जी की काल से show है first. کوم ځای यंदी ना the video ना loan the 41 ना loan. دا ځای نه لاندې Yes, sir. ایگزیکټلی زه به دا ځای کال کوم صحیح Yes. دا ځای مو کال کو ټیک ده. فسټ والا ریزلټ راغو دې ځای پر اوس دې ځای کې مو سره چې راغو په دې لاین پرومیس راغو ټیک شو که نه. اوس په زه څه وکړم دې نه به زه دا پرومیس ریټرن کړم
ټیک ده ریټرن مو کو اوس دا ځینه څه ریټرن شو نو ما سره به دا پرامیس زه کوم ځای کې ریزالف کوم ګورو دا وګورو دا زه کلیر کوم سوچ مو دا ورته ګوره Yes, sir. دا به صحیح ده څه څنګه یا نه دی پسې یو څه بل فنکشن نشي هغه ته به چې کوم هغه نه یې سر دا صحیح شو پوه شو صحیح شو صحیح ده پیله په پوه دې شو ګوره کله د فرست والا ریزلټ سره راغو نو ما سیکنډ ته کال وکړو سیکنډ ته مو د فرست والا ویلیو سینډ اوس ما سره د سیکنډ په ریسپانس کې چې ملوي کې پرامیس نو زه به دا پرامیس دلی نه چکه ریټرن که ټیک شو کنه څه ریټرن مو کو ګوره دیزی پر علاقه څه دا کنه دیره پر دا دین او دا کیج دا دی اوس دینه بعد څه دا کنه دینه بعد لکه اوس دیزی نه موته چی ریټرن شو دیزی نه پرامیس ریټرن شو کنه دا مو دین ویلی والا گولو د اورال دا څه دا کنه دی په ځای موته دا پرامیس ملوي دا پرامیس پوه شوې کنه نو مینس دیټ دی دین ته مو سره کوم پرامیس ملويږي داغه پرامیس دا ورته ملو شو نو دا د دې چې شکو کولو کو دینه کو نو څه کولوي کو نو څه دی ریسپانس کې مو سره څه چو فار ایگزامپل مو رستولو دیتا چې مو رستولو مو 20 ملو سر اواز د خوخي په یو د پناسه هلو او صحیح شو سر هغه مانس کې هلو بالکل موز هو صفای یس سر او صحیح شو صحیح ده یس ها ګوره څه کله د فرست والا ویلیو مو سیکنډ ته سینډ کا نه سیکنډ کې روغه نه سیکنډ مو سره چې کې پرامیس ریټرن کوي ټیک شو اوس دیزه کې چې کوم هغه پرامیس مو سره غلو هغه والا دین واچلیدو دین یا کیچ پوه شو یو به چلیږي سهارې واچلیدو اټ مینز دیټ د فرست والا چې کوم ریټرن پرامیس سو د هغه والا کور ختم شو اوس مو دیزه نه چې ریټرن کړي پرامیس ما ریټرن کړي اوس په دینه بعد بیا دا دین چلیږي دا دین به چلیږي پوه شوې کنه په دې څه دی دین ته به ورال ایدی په ځای څه ملو شي دا پرامیس به ملو شي یس سر پوه شو او سر که دا ریزلټ سکسس نو و د ریټرن د ځکه کړی سر یس ګډ کدا چیرې سکسس نو نه دا به ډایرکټ بهر ته مو سره غورځي مخ ته به نڅي بل ته به نڅي صحیح ده کنه فار ایگزامپل زه اوس دی لیکي دا د پرامیس والا یو بل ښه خصوصیت ده ها اوس درسي that's it. سر اوس That's it. او صحیح شو ها یمون هټ لکه سلو دیار باندې کوو اوس پاتې نه لګي سر لکه مول نه سو صحیح ساسریا ها زه دا کنټینیو کوم Yes, sir. Continue. یس سر اسی ویډیو پاسې شته او څنګه خو بیا اسی به شیر کین ها ګورئ
صحیح څه کله مو سره دي چې کې ایرر راغو نه ریجیکټ ته راغو څه کله ریجیکټ ته څه راغو که نه اټ مینز دیټ مو سره د فرست والا چې کوم ریسپانس و که نه پرامیس والا هغه کې مو سره څه ایرر و نه دې کې څه کله ایرر څه پیدا شي نه دا به بیخي مخته حرکت نه کوي پوه شوې که نه نه دا به مو سره څه شي بندیزې بندې ختم شي پوه شوې Yes, sir. Da, دا sir, da, bedamu, da try catch mu چیز دی پاره چورو سر ده. کوم ټرای کیچ لکه ته چې پریش کین مطلب دا ویلی بینن چې تاسو نه خبره دا کیش ته لوړ شي. هاګور کیچ ته خسي کیش ته لوړ شي. هغه نه لاندې ویلی دیم فنکشن ته ویل نه چې دی نه. دې ته بنځي ګوره دا ډیپندنت تا په فرست والا سکسس ریسپانس باندې سکسس ریسپانس فیلیور Yes, yes, sir. اوس دې ټیم کې د فرست والا Okay. سکسس ریسپانس نشته فیلیور ده ای دی واجه دا به مخته نڅي پوه شوې که نه څه پیرې دي سکسس ریسپانس نه وي راغله او دا یو ښه خصوصیت ده د دې شي په دې څه تو والا فرست سیکنډ څه ده په فرست باندې ډیپند ده اوس فرست کې تو سره ایرر راغو څه ایشو راغه نه آیا تو سره سیکنډ ته تلل پکار دي نه دي تلل پکار پوه شوې ترډ ته بیا داسې نه دي تلل پکار په دې څه تو سره فرست کې ایشو راغلی پوه شوې که نه نه دا د پرومیس یو بله فایده یې پوه شوې څه کله تو سره چین لکه ګوره د سیکنډ په فرست ډیپندنټ ده داسې به سیکنډ یو ریسپانس ریټرن کوي چې به پرومیس وي به بیا ترډ وي پوه شوې که نه نه به په سیکنډ ترډ به په سیکنډ وي نو تو سره څه پرومیس چین کې کوم ځای کې هم ایرر راغو مخته هغه به نه ځي پوه شوې که نه هغه بیا مخته چی شي بلاک شي نو ګوره څه کله مو سره سیکنډ کې ایرر راغو اوس دا څه سمجاو کولو دپاره کمنټ کوم نه دا وګوره سیکنډ کې ایرر څه راغو دا دې ته نه لوړو دا مو سره بلاک شو پوه شوې اوس که زه دینه ایرر وکاږه ګوره فرست ته راغو بیا سیکنډ ته لوړو پوه شوې نه دا مو سره څه شي بلاک شي سره دا څه کوم ده خیر ته خو داسې طریقې سره وکړو که نه ما خو نور ویډیوز نه وو کتلي ما ته پرون ویلي چې ما ټرای کړی که نه ما داسې ټرای کړی د کوم ځای کې سر تو ریټرن څه هغه کړی ریټرن سیکنډ ویډیو دې په ځای ما د ډاټ دین او کیچ هغه کړی او ریزلټ بالکل ته دې لیکې کوای شي خو دا ښه اپروچ نه ده په دې څه ته دین کې نه بل پرومیس دین بیا هغه پرومیس دین دا به ته دې نه ریټرن کې پوه شوې که نه او ته کوه غواړې یاره زه دې ځای کې دین که اټ مینز دیټ د دې والا هغه څه ده څه ورته وي پرومیس کوم ده هغه تو دې ځای دین کو بیا کیچ شو بیا د ترډ والا هغه کې نه دا که ته وګورې دې نه بیا یو قسم ته وي شیپ جوړېږي دا کوېسچن ما کولو خیر بس اوس کې خو صحیح شو پوه شو او که نه دا وي شیپ په نه جوړی نه پرومیس راوتل د دې دپاره وي چې مو هغ شي نه بچ کوي نو تو سره څه فرست کې ایرر وي هغه په مغزې منتې بلاک شي سیکنډ ترډ خپله نور څه څوروي هغه ته نه ځي سره که اوس موږ سره ترډ فنکشن وي نو بیا موږ د لاندې د ډاټ دین ریسپ څه کوم ده دې نه لاندې به مطلب بیا ترډ فنکشن هغه کو ریټرن کړو پرومیس به ریټرن ترډ به مو دا ځای ریټرن کوو جی سر دا ځای مو سره ترډ وي پوه شوې مو ریټرن کو ترډ فرض که دا ځای نه ریټرن شو اوس دې نه بعد څه ده دې نه بعد ما سره د سیکنډ والا کیچ هغه به وي پوه شوې دا مو سره کیچ شو د سیکنډ والا ټیک شو اوس ترډ څه ده که نه د ترډ والا مو سره بیا دې ځای نه سټارټ شي دین نه دا مو سره دې ټایپ ته وي بیا د ترډ والا کیچ شي پوه شوې نه دا دې لحاظ سره وي دا وګوره سیکنډ والا دې ځای نه ریټرن شو ترډ والا سیکنډ والا څه کوم دین و هغه نه ریټرن شو اوس فورت والا څه ده به د ترډ والا دین نه څه شي ریټرن شي نه دا که وګورې که نه دا تو سره یو بهترین فارمیټ شو دا که ته ریډ کوې نه ته ښه لکه ته انډرسټینډیبل شو
تو ته پاتې لګي چې د فرست والا مو سره سکسس ریزلټ دیزي راځي او ایرر دیزي د سیکنډ والا سکسس ریزلټ دیزي او ایرر دیزي د تھرد والا دیزي او ایرر ورپسې نو دا مو سره یو بهترینه کوډ ریډیبیلیټي بهترین هغه شو پوه شوې نه دا د سیسټم سره وي نه دا څه دا مو سره ډیپینډنټ څه کوم دي دي کې مو سره دي ته مو ډیپینډنټ پرومیسز نه یال شو پوه شوې چې یو په بل او بل په بل منته ډیپینډنټ ده یا ډیپینډنټ اے پی آی کالز پوه شوې نه دي ته دا ټرمینالوجیز یوز کوای شي نو دا وګوره مو سره ښه بهترین د کوډ والا سټرکچر او ریډیبیلیټي دي سره روغه په دې منتې ورسېدو جی سر ښه صحیح په پوه شو Yes, ها sir. ته Yes, sir. غلط Yes, په sir. پوه Push. شوې که نه 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 پوه شم سر بس دا غیر سکسس ریزلټ باندې ودغه ډیپینډنټ وي که سکسس ریزلټ که سکسس ریزلټ نه و نو خپل وینه چې ولې مغزي کې ورته او سر د لاست کوم فنکشن موږ لکه بس کوو که نه لکه موږ پوهېږو چې دا لاست ده دې نه بعد کې لکه بل نشته که نه لکه اوس دې کې دا سیکنډ څه کوم مو هغه کړی که نه اوس دې ته یې کیش ضرورت او بالکل ګوره دا مو سره د سیکنډ والا هغه ده که نه هر یو والا هغه وي که نه څه ورته سکسس او ریسپانس د هر یو والا وي ګوره د دې والا به دا کیچ وي پوه شوې اوس د دې نه څه کوم ایرر راځي هغه ځکه څه هغه چې سیکنډ ایرر صحیح ده ایرر ډاټ میسج اوس زه داسې کوم که نه څه دې ځای کې څه ده دې ځای کې دې ځای کې زه ایرر جوړوم یار یو ښه څه دا ماوس نه وي اوس ورته ګوره مو سیکنډ کې ایرر جوړ کړو که نه اوس ګوره ورته دا وګوره second value handle ها دا فرست والا شو صحیح شو و دا مو سره راغو فرست شو دا شو او دا شو ها ګورئ دې کې یو بل شی ده په دې ځان پوهیو دا مو سره ایکچولی کار داسې کوي مو سره څه ده که نه فار اگزامپل دې ځای کې تھرډ ده تھرډ ټیک شو که نه تھرډ از اچو زه بیا د ایرر ته الی راځم ټیک ده د ایرر زه فلحال هغه کوم ټیک شو کمنټ آوټ کوم دا مو سره تھرډ ده ښه زه دا ځای کې کوم دینه ماینس 2 صحیح ده اوس څه دا مو سره دې ځای کې دلته
زه به دا کال کړم resposta. اوس ګورو د دې ولا فلو فرست سیکنډ تھرد صحیح شو په دا فلو پوه شو دي چې پرې فرست سیکنډ تھرد څنګه واچلیدو جی سر Yes, sir. او اوس ګورو ګوره مو سره ایرر څه دا کنه ایرر په دې کې یا پیدا کېدای شي په دې کې هم او په دې کې هم اوس ګوره د کوم سټرکچر مو سره دیزي څه جوړ شو دې ته یې کنه څه پرومیس چین دا یوه ټرمینالوجي پرومیس چینینګ دا مو سره یو چین جوړ شو صحیح ده کنه یو بل سره کنیکټ شو بل سره بل سره اوس ګوره دا د اټولو والا کیچ څه ده کنه کیچ په پرومیس چینینګ کې د دې اټولو والا کیچ څه ده دا مو سره یو وي ټیک شو دا مو سره د ټوټلی والا یو وي په دې څه مو سره ایرر څه کوم کې هم پیدا شو کوم کې هم مو سره ایرر پیدا شو نه دا ډایرکټ چیرته سي کیش ته رسي فار ایگزامپل مو سره دا فرست ده صحیح ہے کنه اوس دا مو سره فرست ده اوس دې کې ایرر هو صحیح ده جی دا کیش ته لوړ وکړه سر هندي روح the error dot message सर एरर डॉट मैसेज मालिक सर सिर्फ एरर वाले نه موږ مو سره میسج هم وکړو کنه دا مس او صحیح error dot او error dot message متازه لیکل ډاټ میسج سر هغه متازه لیکل د خکېچ جی سر ویل ٹھیک ده ها اوس ګوره دا مو سره فرست کې ایرر راغو کنه فرست کې دې کې ایرر راغو نه دا څه وشو څه فرست کې ایرر راغو نه دا ورپسې دا ټولې چکو سکیپ کو ډایرکټ کیش ته راغو صحیح ده کنه دا ټول به سکیپ کوي نه ډایرکټ کیچ ته راغو اوس ګورو اوس فار ایگزامپل مو سره راغو سیکنډ کې ایرر بیا به څه کېږي فرست واچلیدو څه کله سیکنډ کې ایرر راغو که نه نو ډایرکټ مو سره چې وشو کیچ ته راغو تھرډ ته بیخي نه لړو سکیپ یې کو صحیح ده نو it means that که تو سره فرست کې ایرر راغو ډایرکټ کیچ ته به رسي سیکنډ کې راغو کیچ ته به رسي که تھرډ کې راغو کیچ ته به رسي means that په کوم لیول منته ایرر سره راغو په کوم لیول اغا لیول ورپسې نور څه دي دا ټول به چی کی سکیپ کی او تو سره به چی شو شي کیچ ته روشي پوه شو کنه نو تو سره پرومیس چینینګ کې کیچ یو وی او اغا دی اټول وی او تو سره کوم پرومیس کې هم ایرر راغو نه ډایرکټ کیچ ته سي نو مخته څوره هم دي کنه اټول شکی سکیپ کی پوه شو کنه نه دا دی سیستم سره ګوره د فرست والا دا دنده او د دې والا کیچ دا سیکنډ مو سره د فرست والا نه ریټرن شي دا د سیکنډ والا دنده او د دې والا کیچ هم دا تھرډ دی نه ریټرن کیږي د تھرډ والا دنده او کیچ دا نه دا کیچ اټولو د پاروي او دین څه دی کنه دین متکلیر پاتې لګي څه دا دین یې چوي دا دین به آله چلیږي څه دی ته دا کوم پرومیس ملويږي فرست نه دا دین به آله چلیږي څه دی ته سیکنډ نه کوم پرومیس ملويږي پوه نه دا مو سره دی فارم کې چلیږي په دې ورسېدو فار ایگزامپل زه اوس ایرر جنریټ کوم
په third کې دا مو سره third ده وګوره first واچلیدو second واچلیدو third څه شو دا escape کو کیش اوس زه داسې کوم یوه کې هم error نه جوړم سر دا بیا بس لکه اوس په فرست فنکشن کې ایرر راغلل بالکل بې کوزې څه نه مطلب سیکنډ فنکشن تھرڈ فنکشن ته بالکل څه نه بس یوه تبا نه ځي صرف کیش ته راځي څو کوم ځای کې ایرر راغو اج نه به ډایرکټ ورځان کوي کیچ دا فرست والا څو کوم پرومیس وکړه دی هغه پرومیس چې شو فیل و سکسس نه و دا چې کو ټول اسکیپ کو ډایرکټ کیچ ته ورو داسې که د سیکنډ والا څو کوم و دې کې ایرر و نو دا ورپسې اسکیپ کو کیچ ته ورو نو څو کوم کې ایرر پیدا شي نو ډایرکټ چا ته ورسي کیچ ته ورسي دا ګوره فرست والا کې زه ایرر جوړم دا وکس ډایرکټ کیچ ته ورو دا هغه هم نه واچلیدو او که تو سره ایرر یو کې هم نه وي دا به څه کېږي دا ګوره ورته فرست والا سیکنډ والا او تھرډ والا او ټول والا سکسس څه کوم هغه واچلیدو او کیچ کې یوه تانه رو پوه شو نو پرومیس چینینګ کې کیچ په یو وي صرف دین به د هرې والا خپل وي نو دا وګوره دا مو سره که سوچ وکړي آج کې مو سره څه کولو هر یو فنکشن ته به مو یوه ویلیو سینډ کوله یو مو به سکسس دپاره کال بیک سینډ کولو بل مو به فیلیور دپاره کال بیک سینډ کولو دې ځای کې که ته وګورې مو سره ښه څه یو ده ریډیبیلیټي سکسس دپاره پرومیس کې څه کوم هغه ده دا وګوره دا د یوه سکسس ده دا بل او دویمه خبره ده چې دې کې مو سره فیلیور دپاره صرف یو کال بیک ټولو دپاره کور واچلولو پوه شوې نو دا مو سره ډیفرنس دي په کال بیک هیل بچ کولو نه پرومیس کې بس دا هغه وي چې یو کوډ ریډیبیلیټي او بل څه ده کوډ مینجمنټ ده او بل کوډ شارټ هم ده ګوره دې ځای کې یوه کیچ سره مو ټولو والا ایرر چې کو هینډل کو پوه شوې نو دا پرومیس چینینګ و په دې کې درته څه کنفیوژن ښه نشته دا راته ووایه چې نن په د سیشن باندې د پوهېږو که نه یوه نیم ځای کې د مونه لفظونه ګاډ واډ شي داسې نه څه بیا کنفیوز ورکړي سر صرف بس دا ریټرن څه کوم ځای نه کېږي څه لکه دویم هغه مو څه کوم ریټرن کوو دا لږ دوباره ایکسپلین کوي پرې نور سیټ یې سر پوه یم په ښه ګوره دا یو پیره سر نه ایکزیکیوټ کوو دا کوډ څه کله وچلیږي که نه ټوټلي وچلیږي ما سره دا یو فنکشن ده دا به هله چلیږي څه کله دې ته کال وشي دا به هم هله چلیږي څه کله دې ته کال وشي او دا به هم هله چلیږي چې دې ته کال وشي پهله ما سره سټارټ رن شو صحیح ده که نه اوس ګورو فرست ته کال وشو نو فرست ما سره چې کو ریټرن کو یو پرومیس ټیک ده نو څه کله دا ریټرن کو که نه نو پرومیس کې نه شو ریزالو او ریجیکټ اله کال کېږي چې کله سیټ ټایم آوټ خپل ټیم په ویب اے پی آیز کې تیر کړي نو دا به لوډ شي ټول ویب اے پی آیز ته لوډو اوس په څه وشي دا دین او دا مخته کیسه به هله ځي چې کله د فرست والا ریزال او ریجیکټ کال شي ټیک ده که نه ویب اے پی آیز ته لوډو نه جاوا سکرپټ ویټ نه کوي نه دا مخته لوډو دې نه بعد څه کوم کوډ وي هغه ایگزیکیوشن سټارټ شو دین دا ورپسې کوم کوډ وي هغه به چلیږي خیر دین واچلیدو اوس په څه وشي دا دین سوري اینډ واچلیدو دا غوي
دې ځای پورې ورسېدو جی سر حمید پوهېږي په دې ځای yes sir پوه شو. ګوره اوس دا دین په کله چلیږي چې کله د فرست والا دا چې کوم set time out web API installed دا واپس بیا روغو چې کله دی کې یا ریزالو یا ریجکټ کال شي نه هغه نه بعد به د دی والا یا دین یا به کیچ کال کیږي اوس هغه کې ریزال کال شو نه دې ځای کې موته سکسس ریسپانس دین کې برکې نه دی موته دین کال کو نو مو سره دې ځای کې ویلیو راکړه چې فرست کال بیک ریزلټ 20 دې ځای پورې ورسېدو جی سر اوس ګوره yes دې ځای کې مو کال کړی سیکنډ فنکشن هغه ته مو د فرست نه کومه ویلیو راغلی دا ورسته ولیه ټیک ده اوس د سیکنډ څه دا که نه دې مو ته بیا اوس څه وکړو یو پرومیس راکړی ټیک ده پرومیس یې راکړو اوس دې ځای نه زه چې ریټرن کوم پرومیس ریټرن شو اوس د دې ځای نه چې د کوم پرومیس ریټرن شوی که هغه پرومیس مو سره سکسس وي نه دا دین به چلیږي او که فیل وي نه ډایرکټ په غورځنګ دې ځای نه کوي دی کیچ ده که سکسس وو نه دا دین شو که فیل شو نه دې ځای نه به ډایرکټ غورځنګ کوي چېرته دی کیچ ده اوس ګوره دې ځای نه سیکنډ فنکشن چې کوم پرومیس و ریټرن شو اوس هغه کې بیا set time out ده دا لوډ ویب API ده هغه کې ټیم تیر کو واپس رو اوس که دې ته ریزال کال شي نه مو سره به دې ځای کې ویلیو چې کې راکوي دغه دین کې او که د هغه والا ریجکټ کال شو نو مو سره به چېرته سي ډایرکټ به کیچ ته رسي اټ مینز چې دغه دین به دا به نه چلیږي دغه کیچ ته به روشي ټیک شو که نه اوس د هغه والا مو سره ریزال کال شوی نه د سیکنډ پرومیس والا مو سره ویلیو به دا زیره کوي ټیک شو دا دین به کال شي دې ځای پورې ورسېدو yes sir که مو سره د سیکنډ والا پرومیس کې سکسس وو نه دغه دین به کال کېږي yes sir که دې کې فیلیور وو نه ډایرکټ په دې ځای نه کیش دي yes sir اوس دې کې سکسس ده نه دا دین کال شو نو دا وګوره سیکنډ ویلیو هینډل 40 صحیح ده اوس مو دې ځای داسې چال کړی چې دا تھرډ فنکشن مو کال کړی دې ته مو د سیکنډ والا چې کوم ویلیو یې هغه مو سینډ کړي صحیح ده دا به کال شي تھرډ ته بروشي تھرډ مو سره بیا چې کوي پرومیس ریټرن کوي پرومیس یې ریټرن کو اوس کله دې پرومیس ریټرن کو نه د دې پرومیس که مو سره سکسس ویلیو نه دا دین به چلیږي او که فیل نه دې ځای نه به ډایرکټ غورځنګ کوي کیچ جمپ صحیح ده نو اوس که ته وګورې دا set time out web API installed واپس رو مو سره ریزال کال شو مو سره د دې سکسس ریزلټ دی دین کې ملوي نه دغه دین ته راغو تھرډ ریسپانس 38 ورکو نو څه وشو کیسه ختم نه کیچ په یوه هغه کې هم نه چلیدو په دې چې مو سره په یوه پرومیس کې هم ایرر نه و نو مو سره کوډ ختم شو او ایگزیکیوشن ختم شو دې ځای پورې ورسېدو yes sir yes جی سر اوس زه داسې کوم که نه څه فرست کې ایرر جوړم ګورو
څه فرست کله کال شو که نه فرست نه فرست کې مو سره set amount web API installed واپس رو نه چیا کال شو مو سره ریجیکټ کال شو په دې څه مو سره هغه کې ایرر دیز ایرر وګن نه کېش ته به جمپ وکړي نه کېچ کې مو چې کار کړه ریجیکټ اوس it means that the promise کې څه fail promise ته success نه نه څه بوشي ډایرکټ په ورځان وکړي کېچ ته ګوره دین نه وچلولو ډایرکټ کېچ ته رو څه کله کېچ ته روغو هینډل ایرر فرست ون نو دا ټولې ماس بعد کې څوره هم روغ ټولې چکو سکیپې کو صحیح ده Yes sir, yes sir, push. اوس که زه ایرر جنریټ کړم دا سیکنډ اوس په څه کېږي First virtually کال وکړو فرست وچلېدو هغه والا سکسس ریزلټ نو دین ته روغو دین وچلېدو روی کو ریزلټ څه کله سیکنډ پرومیس نمبر شو نو سیکنډ کې فیلیور و نو ډایرکټ جمپ یې وکړو چې دا کېچ نه بعد کې چې کوم څوره هم ډیپینډنټ هغه ټول سکیپ شو دا وګوره دا د سیکنډ ون ایرر هینډلینګ نو دې ته یې څه ډیپینډنټ پرومیسز صحیح ده یا پرومیس چینینګ نو دې کې مو سره یو کېچ وي او دین ورکې بلا څوره هم وي پرومیسز وګوره دې کې دین وي په دې ورسېدو yes sir. نو که ته دې کوډ ته واکسې او که ته اوختیني کوډ ته واکسې څه هغه کې مو کال بیک یوز کړي بیا هغه کې مو ایرر هینډلینګ کړی او هغه کې مو هر شی کړي نو هغه کوډ ته دې کوډ ته که ته واکسې نو ډېر فار ته ورکړي دې کې تو ته پاتې لاګي دا د سیکنډ دین ده دا به کله چلیږي دا د تھرډ دین ده دا به کله چلیږي ایرر څه روشي کوم ځای ته به ځي پورا کلیر آیډیا دې نه کېږي ښه ایزي په دې ورسېدو Yes sir. ښه صحیح Yes sir, خو صحیح ورسېد. صحیح ورسېد نه ورسېدلې په موته بیا وایم No sir, خو صحیح ورسېدل. سر ورسېدو کوېشن دا خو څه بیا به شي اوس وکړه. کوه کوېشن د څه وي اوس کوه نن لاست ډیټ دی د پرومیسز والا نن دا شی ختمو کوېشن کوه ته کله موږ د فرست فنکشن کار کوو که نه لون دی دې کې لکه موږ پرومیس ریټرن کو هغه کې سیټ ټایم آوټ ته ویب اے پی آی استعلال ټیک شو که نه نو هغه ویب اے پی آیز کې لکه جاوا سکرپټ موږ سره ویټ نه کوي که نه لون دی کوډ ایگزیکیوټ شي ټیک شو لون دی کوډ خو دا کوډ لکه مثال کې ډېر ده که نه اسی نو هغه اسی کې هغه ولا ټایم ختم شي دوباره دا مطلب لکه ټاسک کیو ته لوډ شي او بیا سټیک ته لوډ شي ایگزیکیوټ شي که نه ټیک شو نو بیا دې کې مو سیکنډ فنکشن ریټرن کړی او سیکنډ فنکشن کې دوباره مو سره اندر سیټ ټایم آوټ ته بیا دا دوباره ازي ته لوډ شي که نه لکه ویب اے پی آی ته هغه نه بعد به دوباره لون دی کوډ ایگزیکیوشن کیږي که آیا پورا ایگزیکیوشن به اول فرست فنکشن کې کیږي لون دی ته څنګه په دا کوېشن د زه نه ورسېد د سیټ ټایم آوټ پر اصل کې مین کوېشن سر ته څه د فرست فرست فنکشن کې موږ سره کال شو که نه سر کال شو پرومیس کې نو دا موږ سره ویب اے پی آی استعلال ټیک شو دې ټیم ختم شو او دا واپس راغو که نه دې نه بعد کې نور ایگزیکیوشن وشي سر ایگزیکیوشن به دې نه بعد د لاندې څه کوم دا کوډ دا که نه دا به ایگزیکیوشن وشي مثال کې دا ډېر ده لاندې او زیات ده که نه نو هغه مطلب هغه کوډ
نیمه پرې وشي او د ایدیو له ټیم ختم شي دا دوباره کی ته لاړ شي لکه دوباره کی ته لاړو او هغه یې کو کنسول شو که نه دا مو سره وشو دا فرست فنکشن کال شو ډاټ دین سکسس شو که نه صحیح شو بیا دې کې موږ سیکنډ فنکشن کال کړی نو سیکنډ فنکشن کې دوباره موږ سره سیټ ټایم آوټ ده دا به دوباره ویب اپی آی ته ځي که نه نو لاندې خو نیم کوډ پاتې و نو هغه لاندې نیم کوډ به دوباره اکزیکیوټ کېږي اول که دا اول اکزیکیوټ کېږي ګډ کوېسچن یار په دا کوېسچن ته پوه شوې حمید دې کوم کوېسچن وکړو یا سر څه نه څه په پوه شو لکه مطلب دی کې چې کوم لاندې کوم کوډ ده هغه مطلب نیم دی راسي ورسېدلو هغه کې یو سیټ ټایم آوټ لکه فرست سیټ ټایم آوټ ولک ټایم پوره شو صبر کوېسچن پرابلم باندې ځان په پرابلم شي کوېسچن دیدی دا ہے که نه سپوز کا مو سره دیزه کې 1,00,000 لاین کوډ ده ٹھیک ده 1,00,000 لاین کوډ ده مو سره صحیح ده زه دیزه کې داسې کوم زه دیزه کې لاندې د شای سیمپل کوم مو سره یو فنکشن ده فرست صحیح ده زه ونه د منځ نه فلحال دپاره دا کور او بس تو کوېسچن لږ لینت یا هغه زه شارټ کوم زه په کوېسچن ایزي پوه شو ګوره دا لاندې 1,00,000 لاین کوډ مو فرست ته کال وکړو فرست مو ته ریسپانس ورکړو پرومیس ټیک ده دا زه نږدې کوم دا کوډ پورې زمو سره څه دا لږ صحیح کتای شي فرست ته مو کال وکړو دې ته دې مو ته ریټرن وکړو پرومیس ٹھیک ده پرومیس یې ریټرن وکړو اوس مو سره دې کې څه ټایم آوټ ده دا ویب اپی آی ته لاړو ویب اپی آی کې به دا خپل ټیم تېروي پوه شو واپس روشي چې که دې ریزالو کال شو نو ما ته به دې دین کال کېږي که د هغه ریجکټ کال شو ما ته به کیچ کال کېږي ټیک شو که اوس دا ویب اپی آی ته لاړو که نه اوس پرې په دا کیسې د پوهېږو یس سر زه کوېسچن ته راځه رابانې والا کوېسچن ته چې هغه کوېسچن مطلب څه دا ویب اپی آی ته لاړو دا کوم څه ټایم آوټ دې ټایم تېر کو دی مو سره از کې خوستو یو سیکنډ دا مو سره په ویب اپی آی کې یو سیکنډ خلی ټیک تا کنه نه دا خو بدیلی کې دین کچ اعلی کال کوي څه کنه مو سره هغه ویب اپی آی نه واپس روشي نه دی ته خو به ویټ نه کوي نه دا خو به مخته چې مخته کوډ به اکزیکیوټ کوي لکه څنګه فرست کال کړی او ډایرکټ اینډ کال کړی او هغه نه چې کوم ریزلټ راغلی هغه نه بعد دا وګوره دین کال کړی ټیک ده اوس مو سره ویب اپی آی کې خلی دا یو سیکنډ ښه یا ټیم شته ورکې ها مو سره ویب اپی آی کې خلی دا یو سیکنډ ټیک ده اوس مو سره دیزی کې څه دا 1,00,000 لاین کوډ دا یا 1,000 لاین کوډ دا هر څومره خو دا کوم دا کوډ دا کنه موی څه دا خو به اکزیکیوټ کیږي کیو کې خو اوس دا لاندې کوډ پروت ده کنه صحیح ده زه داسې کې یار هغه کولو ایونټ لوپ جاواسکرپټ اواز دې درسي تاسو ته یس سر رسید ګوره دا کوېسچن ډېر انټرسټینګ دی په دې ځان پوه ښه ګوره مو سره څه شو
دا ټاسک لوړو سیټ ټایم آوټ چیرته ویب اے پی آیز ته اوس ګوره دا ویب اے پی آیز نه به څه کله راشي د کیو کې به اینډ نه کیني اوس ګوره دا ځکه څه دا که نه مو سره دي کې چې کوم لاینز آف کوډ دي دا 1 لیک دي هر څومره که نه دا ټسکونه مو سره آلریډي کیو کې نوست دي ټیک ده اوس دا چې کوم ټسکونه آلریډي مو سره کیو کې نوست دي دا مو سره خلی فار ایگزامپل 10 سیکنډ دا ایگزیکیوشن کې 10 سیکنډ خلی اوس دا مو سره په ویب اے پی آیز کې 1 سیکنډ تیری نو دا چې کله 1 سیکنډ تیر کی نو دا مو سره کیو کې اینډ نه کینی کنه ایرابانی کوېسچن داغه ده چې آیا مو سره دا ټول کوډ ایگزیکیوشن نه بعد به د دې پرومیس والا دن یا کې چلیږي کا څه به کیږي مینز دیټ دی خو 1 سیکنډ مو سره په ویب اے پی آیز کې تیر کو خو مو سره چې دا کیو ته راشي نه دی نه مخته چې آلریډي کوم ټاسکونه نوست دي هغه خو 10 سیکنډ تیری پوه شوې که نه 10 سیکنډ نه بعد ایدي نمبر راځي نو آیا دا به 10 سیکنډ بعد ایگزیکیوټ کیږي که نه دا به څه کیږي ربانی تو دا کوېسچن ده بس جی سر فی الحال خو مو همدغه ده خیر نه صحیح دی کوېسچن سر د تو والا په کور داسې ده اته چې کوم کوېسچن څه جی سر هغه ابل فنکشن هغه ته ترڅه چې دی سولوشن تو ته ملو شي کنه بالکل همدغه سر بیا صحیح روان هغه سره ته کمپیر شي بس دا صحیح ده سر بالکل ګوره هم ته متوای څه به کیږي آیا دی دن یا کیچ ته به 11 سیکنډ بعد راځي که 1 سیکنډ بعد به راځي دا خو Search- 1 سیکنډ تیری Yes, sir. کې چې کوم کور پروته آلریډي هغه 10 سیکنډ تیری نه دا به کله راځي سر ګارډ واش سیستم نه چې مخته دی هغه 10 سکند غوړي هغه کیو کې پرته دي دا او کیو کې خوشیا لاین بای لاین سر یس نو د کی سر ګارډ وانی سو 1 سکند ولا بو ګډوډي کې پیلې ګوره دا خو ظاهره خبره چې دا کیو کې اینډ نه کینی نو څه کله دا نمبر بای نمبر کې سایه کنه څه کله نمبر روشي نه دا به ایگزیکیوټ کیږي آیا 10 سیکنډ بعد وي یا 10 منټ بعد وي یا 10 هاورز بعد د سیدا کنه ها نو اوس لکه د مو سفر چې دا کړي د کوم فلو مزدا د کوم ایگزیکیوشن د دې له سره به دا کله سټیک ته بیا رسي سر د فرست ولا ټایم نه پورا ګوره فرست والا ټایم دی لکه پورا شو یس سر دا پورا شو دا لاین بای لاین سی لاین بای لاین نه دا به واپس سټیک ته کله رسي څه کله یو سکند سټیک خبره کوم کیو نه سټیک کله برځي سر آیډیا نشته سر او یار څنګه آیډیا نشته ته یار ته ویلې سیمپل شي کې کنفیوز کیږي ګوره دا څه 1 سیکنډ دی لکه تیر کی دا به کیو کې اینډ کې کینی یس یس سر کیو کې پهل نه څه کوم نوستي هغه آلریډي 10 سیکنډ خالی یس سر نو دا ټاسک سټیک ته بیا کله رسي څوره ټیم بعد ورسي دا به 10 سکند پاس راځي سر 10 سیکنډ بعد په دې سو ویب پی ایس کې یو سیکنډ تیروان لو تیری کو خو دا 10 سیکنډ ویلې لاګي په دې چې کیو کې آلریډي دوه ټاسکونه پرته یس سر ټاسکونه ډیر پرته دي دی واجه دا به 10 سکند د سیدا کنه یس سر ها اوس ګوره فار ایگزامپل دیزی کې څه د کوم لاین اف کوډز دي دا دومره زیات دي کنه چې مو ایمیجن کوای نشو وای پاتې نه لګي چې دا لاین اف کوډز به ګنټې بعد ختميږي
فار اگزامپل مو سره یو غاټ اپ ده، یو غاټ اپ، نو مو سره پاتې نه لګي څه دي نه دی اپ کې لاین اف کوډ سوره دي. اټ مینز دیټ هغه کې انفاینایټ لاین اف کوډ وي. نه دی مطلب دا شو څه دا خو به ویب اي پی آی سره اندازه نه لګي، سوري سټیک ته دا خو ویب اي پی آی نه کیو ته راغو، خو کیو کې خو الریډي دوره ټاسکونه پراته دي چې هغه خو سره اندازه نه لګي. پوه شوې که نه؟ نو مو سره به کیو والا ټاسکونه اکزیکیوټ کېږي او ویب اي پی آی نه چې کوم ریزالټ راغلی هغه اندازه خو نه لګي چې هغه به اوس کیو کې مو سره څوره ټاسکونه الریډي پراته وي او هغه به مو سره څه دا که نه کله ختمیږي. پوه شوې که نه؟ نو مو سره خو د دې اندازه نه لګي چې دا به سټیک ته کله رسي. صحیح ده؟ 8 منټ. جی سر. دا څوره ټایم پاتې شو؟ 8 منټ. یار داسې وکړئ چې دا کال څه ده دا بیا جنریټ کړو.